السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمین دوستانو، زه سید بوراغه حقیار نن یو ځل بیا ستاسو درانه حضور ته د ښکلي شانته ویډیو سره حاضر شوی یم. ګران محترمین دوستان، موږ تاسو نن نوې ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولی شو په کمپیوټر کې له یوټیوب چینل څخه ویډیو را ډاونلوډ کړو. مثلا په موبایل کې خو مې ډاونلوډولی شو، اوس په کمپیوټر کې موږ څنګه کولی شو چې له یوټیوب چینل څخه ویډیو را ډاونلوډ کړو. نو ګران محترمین دوستان، تاسو دا ویډیو مه سکپ کړئ، ویډیو تر پایه پورې وګورئ. کوم چیرته تاسو نوې ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پورې وروسته ویډیو ته لایک هم ورکړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ تاسې نه اولاد پورې خوندور ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. ګران محترمین دوستانو، د هر څه نه مخکې موږ تاسو د ویډیو د ډاونلوډ لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت لرو چې هغه موږ تاسو یو براوزر ته ورځو. مثلا زه اوپیرا منی براوزر راخلاصوم خپل کمپیوټر کې. کله چې مو راخلاص کړم تاسو ته ګورئ، دلته به تاسو راسئ په داسې کې په سرچینګ په ځای کې به دلته به تاسو پری ډاونلوډ منیجر به تاسو سرچ کړئ. تاسو ګورئ فری ډاونلوډ منیجر دغه به تاسو سرچ کړئ خپل په کمپیوټر کې. نو دا سفر تر خلاص کړم تاسو ته ګورئ، کله دا سفر تر خلاص و بس دغه اول لیک داسې پری ډاونلوډ منیجر لیکل شوی دی، پر دغه ځای باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې پر دغه ځای باندې مو کلیک کړئ، موږ تاسو دغه ډاونلوډ ځای راځي. کله دغه ځای راځي تاسو ګورئ پری ډاونلوډ منیجر دغه اپلیکیشن دغه به تاسو را ډاونلوډ تاسو پر دغه ډاونلوډ فری باندې به کلیک کوئ پر دې ځای باندې. کله چې پر دې باندې کلیک کړئ، دلته موږ تاسو ته وایي تاسو په کومه خانه کې دا اپلیکیشن را ډاونلوډوئ. د ګران صاحب ما یو ځای را ډاونلوډ کړی، زه نه غواړم چې بیا را ډاونلوډ شي. بس تاسو په هره خانه چې ورته په ډیسکټاپ باندې ډېر چې تاسو ځای ورته انتخاب کړئ، پر سیو آپشن باندې کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ ډاونلوډ شروع کېږي خانې ته، بیا په دې ځای کې به تاسو معلومولی شي. دلته هم ډاونلوډ شروع کېږي، په دې ځای کې تاسو معلوموي ګوره دا آپشن ډاونلوډ شوی دی یو ځلې. کله چې را ډاونلوډ شو دلته رالی او د دې ځای کې اوس موږ تاسو څنګه معلوم کړو چې چیرې ډاونلوډ شوی دی، هغه ځای به موږ تاسو څنګه چیرې پیدا کړو. تاسو په راز د کمپیوټر سره دا خانه چې ده دلته چې رالاست تاسو دلته د ډاونلوډ خانه راځي پر دې ځای کې. کله چې را دغه اپشن تاسو ته ګورئ ما را ډاونلوډ کړی دی پر دې باندې، کله چې را ډاونلوډ دغه تاسو خپل په کمپیوټر کې انسټال کړئ. بیا رن پر وایي ګران څه کله چې پر کلیک کړئ دلته موږ تاسو داسې پر دې په یس کړئ. کله چې مو یس کړل ته بیا نیکسټ پر وایي به داسې د اپشن خپل انسټالیږي. کله چې مو انسټال کړئ تاسو په کمپیوټر کې تاسو ته دغه اپلیکیشن دی. اوس دا د ګران څه اوس نو موږ تاسو زو پیا کروم براوزر تر براوزر چې تاسو راخلاصوي هغه براوزر ته په براوزر کې یوټیوب چینل راخلاصوو. کله چې براوزر کې یوټیوب چینل راخلاص کړئ، اوس هر فلم چې تاسو را ډاونلوډوئ صرف هغه فلم، مثلا اوس ګوره زه خپل یوټیوب چینل ته ورکوم. تاسو ګورئ سید حقیار به دا تاسو انټر پر وایي. کله چې انټر پر وایي موږ تاسو هغه یوټیوب چینل راخلاصوي. مثلا زما دغه ویډیو په کار زه غواړم چې دغه ویډیو زه را ډاونلوډ کړم. پر دغه ویډیو باندې تاسو کلیک کړئ، ویډیو پلی کېږي، بیا ویډیو سټاپ کړئ. کله دا ځای درته رالی تاسو راسه د شیر آپشن معلومېږي په دې ځای کې. پر دغه د شیر پر آپشن باندې به تاسو کلیک ووایئ. کله چې مو کلیک کړئ دغه ویډیو یو آر ال پر دغه ځای کې معلومېږي. تاسو ته ګورئ د یو آر ال نمبر دی به تاسو د کاپي آپشن پر ووایئ، دغه یو آر ال نمبر یې کاپي کېږدلې. کله چې یو آر ال نمبر دې کاپي کړو دا چې راوخسي بیا تاسو د دې ځای کې څخه راوځي. کله چې راوورته دغه اپلیکیشن دغه خو تاسو خپل په کمپیوټر کې انسټال کړی دی، پر دغه د آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ، دغه اپلیکیشن خپل په کمپیوټر کې راخلاص کړئ. تاسو ګورئ دا اساس په کمپیوټر کې راخلاص. کله چې راخلاص تاسو راځي بل ته جیم نشان معلومېږي، پر دغه جیم نشان باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ په دې ځای کې تاسو ته ګران دلته په دې باندې تاسو هغه یو آر ال چې ماته را کاپي کړو تا د لیر پیسټ کړئ، هغه یو آر ال د لیر پیسټ کړئ، بیا به اوکې پر وایي. کله چې اوکې پر وایي دلته دغه آپشن شروع کېږي. دلته به لږ غوړی موږ تاسو انتظار وکړو چې موږ تاسو بله سفر راته راخلاصېږي. تاسو ورته ووایئ ګران دا سفر راته راخلاصېږي. کله چې راله تاسو ته ګورئ په دې ځای کې اوس تاسو راسئ پر دغه درې ټکي باندې ټیک مارک کړئ. اوس تاسو ته وایي تاسو دغه ویډیو چیرې ږدئ. هر څه چې تاسو یو شوی چې د ویډیو هلته ډاونلوډ شي هغه ځای تاسو ورته انتخاب کړئ. مثلا ما ډیسکټاپ انتخاب کړی چې ډیسکټاپ انتخاب کړئ، بیا پر اوپن باندې کلیک کړئ. کله چې پر اوپن باندې کلیک دلته ډیسکټاپ موږ تاسو انتخابېږي. کله چې انتخاب شو دلته نوم هم تاسو ورکولی شئ، دا ویډیو ته نوم ورکوئ او دلته ویډیو حجم معنا په څومره ام بي سره ډاونلوډ شي، 5 ام بي وخوري، 3 ام بي منه پر څو ام بي چې تاسو وغواړئ په هغونه اندازه سره کوچنی حجم غواړئ چې غټه اندازه غواړئ چې را ډاونلوډ شي، بس هغه اندازه تاسو ورکړئ. بس زه غواړم دغه غټه اندازه صحیح ګرانڅانه په دغه اول اندازه زه ورکوم، بس هر اندازه تاسو ورکوئ. بیا دلته د ډاونلوډ آپشن راځي، پر دغه ډاونلوډ آپشن باندې تاسو کلیک کوئ. کله چې مو کلیک کړئ دلته تاسو ته دلته ویډیو موږ ته رالی او دلته ډاونلوډینګ شروع شو. دا ویډیو ډاونلوډینګ شروع شو، دغه ویډیو دلته را ډاونلوډېږي. تاسو ګورئ ویډیو سولو ته ورسېدی، ویډیو ډاونلوډ شو.
کله چې ډاونلوډ شو او تاسو راوځي راځي خپل کمپیوټر صفحه مخته تاسو په دې ځکه وګورئ دغه ویډیو ده هغه ویډیو چې ما را ډاونلوډوي هغه ویډیو د لې را ډاونلوډ شو او د لې تاسو پلی کوئ هم سي یو را خلاصوای سي پلی کوئ سي بل ځای تاسو ته ولسی هغه ویډیو چې ما ته مشتاق سره را ډاونلوډوي هغه د لې را ډاونلوډ اوس تاسو په ډیر اساني سره درکم کولای سي له یوټیوب چینل څخه درکم ویډیو را ډاونلوډ